سلامونه علیکم هیله زه صافی یم ستاسو په خدمت کې د نننۍ برنامې سره حاضر یم. خدای چې تر پایه پورې ما سره ملګري اوسئ. هیر مو نشي که تازه زموږ کانال ته معرفي شوي یاست نو حتما زموږ کانال ځان سره سابسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته هم زموږ کانال معرفي کړئ چې نور ملګري هم په دې برنامه کې موږ سره یو ځای اوسي. دوستانو دا کانال خالي ما په دې مقصد جوړ کړی چې ستاسو همغږي اوسم. دوستو خالي دا کانال ما دې لپاره جوړ کړی چې ستاسو غږ موږ ټولو ته ورسوو. خالي دا کانال موږ په دې مقصد جوړ کړی دی چې همیشه دپاره موږ وکولی شو چې ستاسو غږ ستاسو مشکلات نورو سره شریک کړو، د افغانستان مشرانو سره، د افغانستان ټولو وګړو سره موږ شریکوو. نو حتما زموږ کانال حمایت وکړئ، زموږ کانال نور ملګرو ته معرفي کړئ چې نور ملګري هم په دې کانال کې موږ سره یو ځای اوسي. دوستانو خالي دا کانال جوړ شوی دی د دې خاطر باندې چې ستاسو د مشکلات نه ټول دنیا خبردار اوسي. که څوک هم څه شی مشکل لري نو کولی شي موږ ته په کمنټ کې راولیږي، که ویډیو په تور رالیږي او که په داسې لیکلي رالیږي موږ ته فرق نه کوي. موږ حتما تاسو اواز به ټول ته رسوو انشاءالله. که کوم ځای به چې زموږ ورسره رسیږي نو ستاسو به حتما موږ کومک کوو چې زموږ د وسې نه بهر نو تاسو بیا موږ نه تمه مه لرئ. دوستانو خالي په دې ویډیو کې ما دا خبره کوله چې حتما زموږ دغه نوی کانال دی، دا کانال حتما خلکو ته معرفي کړي چې نور ملګري هم موږ سره یو ځای وشي. بیا هغې نه وروسته به په دې کې څرنګه چې ستاسو خبرې وي، څرنګه چې ستاسو کوم مشکل چې تاسو لرئ، کمې خبرې چې تاسو لرئ، څوک چې غواړئ چا ته ورسیږي، انشاءالله دغه ټول کارونه به ستاسو خلاص کیږي. فقط خالي توقع مې ستاسو نه دا ده چې موږ سره همغږي، موږ سره یو ځای او موږ سره ملګرتوب وکړئ. مننه کوم تاسو ټولو دوستانو چې زموږ ته دا چانس راکوئ چې زموږ کانال لږ زره پرمختګ وکړي. نو تاسو ټول نه مننه کوم.